بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په ان شاء الله مونږه په سیستم کې کیبل ټری، کنډیوټ، پیرالل کنډیوټ فیټینګ او کیبل ټری فیټینګ خیال دی. دا وګورئ بیا چې ودرو مو دا د اندازه وشي خیال دی کنه هلته کې هغه پلس مو کنه خیال دی دې څه په کې بیا البو همي دې بیا د غټ نه د غټ کیبل ټری نه ور کوټي ته هم کنورټ کی صحیح دی کنه دې د فیټینګ پوه شئ. او دا زموږ سره کنډیوټ فیټینګ په دې کې صحیح په دې کې هم ټي البوی پکې خیال دی کنه. او دا زموږ سره سیپ پایپ دی او دا پیرالل پایپ دی اکثر ډېر پیپ نه غشي کنه. دا کیبل ټری دی ښه ګورو دا اوس ښه مونږ به په کیبل ټری باندې کلیک وکړو. کیبل ټری وایي ساته په دې کې مونږه څه کوو تاورونه پکې وړو کنه مختلف قسم تاورونه پکې فیټینګ پکې کوو. د کیمرو لپاره جدا، د پاور لپاره جدا، د سکیورټي لپاره جدا کنه، د الارم لپاره پکې لکه ټول مونږ بس کې وړو په کیبل ټری. صحیح شو. کوم چې بیا سپیسیفیک ځایونه دي هغه ته په کنډیوټ کې اړو یا په کنډیوټ کې جدا فیټینګ هم کیږي کوم چې مونږ عام فیټینګ کوو چې ټول خیال دی. نو دا بیا ښه اوس دلته کې به مونږ راشو کنه دې ځای ته په دې ځای کې مونږ مین کیبل ټری سکو ډراپ کیبل ټری ته الله شي. په کیبل ټری کې خو دنیا شي قسمونه دي صحیح شي کنه. چینل کیبل ټری، چینل کیبل ټری څه مطلب دی لکه چینل پټي بدري دي کنه د لپاس نه چې بندي هغه کیبل ټری چې د لپاس نه بندي کنه چینل کیبل ټری نه هم یو کیبل ټری دی ورګوټ چینل پټي چې تم لیدلې وي ان شاء الله. دا وګوره لیډر کیبل ټری، لیډر کیبل ټری دوسرا سیمبل هم ورکړی دی اندر پای بشانتی صحیح شو کنه. سالډ باټم کیبل ټری مطلب دا چې لاندې باټم یې صحیح هغه سالډ دی او سایډونو ته واړه واړه سوري به کې د وینټیلیشن لپاره ټیک شو کنه. او ترو کیبل ټری او بیا جو وایر مش کیبل ټری وایر مش کیبل ټری مطلب هغه جال جال کیبل ټری صحیح شو کنه بالکل جال صحیح ده. نو دا د دې قسمونه دي صحیح ده کنه. سنگل ریل کیبل ټری او وایر مش کیبل ټری. سنگل ریل کیبل ټری مطلب دا چې لاندې به یو ریل دی وته او نو د اندر پای په شان دي پوه شئ کنه. لکه دا اندر پای دا کنه دي د دو دی او د دې دا په سنټري او سایډونو د دې یو شي وي صحیح شو. نو دا د هغه قسمونه دي صحیح شو. نو موږ به دې کې وس چې موږ هلته کم کتل هغه لیډر هم نو واسو سالډ باټم یا ترو کیبل ټری صحیح شو کنه. دې جال دې ګلاو صحیح شو سوري به کې واړه نکال دې کې څنګه وو خادا او تار واغستو کیبل ټری خو تار واغستو تاسو فیټینګ جته کې کنه مسوله پټ فاصله باندې کې مونږه زیات تر دا فاصله سونه غستی 9 فوټ او 6 انچ مونږه غسته دلته کې اتوماتیکلی دا ټاپ الیویشن راغسته دي. نو دلته کې مونږه سو 9.5 به صحیح شو چې دا به زما کې نه 9.5 انچ دنګي لګال دي تا وخت ښه اوس دلته کې د دې ویټ په څومره یې نه مونږ چې هلته کم کیبل ټری وکړو هغه 9 انچ یو صحیح شو کنه. نو 9 انچ دلته کې ورکا 9 انچ صحیح شو کنه. اوس ګوره د کیبل ټری ته ډایرکټ خیال دی اوس دلته به 9 انچ ته دا به خپل مرزي نه ورکې صحیح ده کنه. کوم چې سټینډرډ سایز دی هغه به سلیکټ کړي لکه دلته کې اوس ما سره واغستو 9 انچ مې راوړ په خپل ودانې دی کوم چې 9.5 انچ نه سجه قانون دی صحیح ده کنه. د دې د تکنس لکه د دې دنګواله نه دی دنګواله چې دا تاورونه به کې څومره دا رامات شوی دا یو یادې ښه نو هغه په څومره دنګي 3 انچ په دنګي ستا په دې کې تاورونه پټي کې جو 3 انچ صحیح دی او کنه سر ریکوایرډ دی جو بیا به دنګي صحیح شو کنه. زه مې یاره بس سلور انچ صحیح دی ٹھیک شو. میډل الیویشن یې څه دی دا دی ها په دې خبره باندې موږ پوه شو کنه صحیح شو کنه. او د بین هغه ریډیس څه دی 9 انچ دی چې د یو نه بل ته بین کی ٹھیک شو کنه. دا البو هغه خبره ده کې صحیح شو. نو په دې خبره موږ پوه شو کنه
نو زه اول لاشم دلته کې به وګورم چې زما سره پینل په کوم ځای کې لګېدلی دی که نه ما ته خو پته نه لګي چې په دې کې کمې کمې پینل دي خو دې چل به وکړو ټیک ته به لاړ شو انوټیټ ته به لاړ شو که نه ټیک ته به راشو دا لیکې دې نه به دا لیډر لرو یا دلته کې ته وګورئ لر کړی دا زموږ سره ټلیفون دی دا فایر الارم دی صحیح شو او دا زموږ څه دی نرس دی دا زموږ څه دی سیکیورټي دی ټیک شو د دې پته پکې ولګېده ښه اوس مونږ راشو که نه دلته کې مې یو پینل دی دا دی هغه پینل دی PL1 پوه شوې که نه خبره دا PL1 نه دی دې ځای کې نه زه موو کوم څه کوم موو کوم دلته کې بهر دی راوړم نو دی خو داسې داسې موو کېږي دلته نه راځي دی به څنګه دې خوا ته راوړم ایډیټ ورک پلان نه دلته کې هم څه نشته دی به څنګه راوړم ګوره دی دغه ځای کې زه چینج کوم پیک نیو که نه دا فیس ولا دې خوا ته هم راوړی شي او ورټیکل فیس دې خوا ته واپس راوړی شي صحیح شو که نه ما یې دې خوا ته راواړوه دغه ځای ټیک شوه مونږ ته پته ولګېده زموږ سره هغه مین پینل دا دی او اخوا ته زموږ سره نورې پینلې دي نو زه به اوس راشم که نه په سیسټم کې اسانې خبرې دي ښه په دې کې ګران څه نشته صرف ستا دغه مایند به پکار چې تا له پکار سي دا کیبل ټری خو د لاغو جوړ کړی دی هر څه د لاغو درکړي دي چې ته په دې خبره هم نه یې پوه نو بیا به مشکلات دي صحیح شو که نه ما له دې ځای کې نه کیبل ټری روان کړو په دونه دنګوالي باندې صحیح ده نیغ به لاړ شم ځکه چې دلته کې خو پکې څه ګیر بیر نشته خیال دی ټیک شو که نه 3D ته لاړ شه ته اوس 3D خو دې ډېره زیاته غټه ده خیال دی که نه په دې کې یو بل زبردست آپشن هم شته ښه دلته کې زه رالم که نه ما داسې دا سلیکشن وکړې سر دې سلیکشن مو وکړو که ونه کړو ښه چې دا سلیکشن مو وکړو دلته وګورئ ویو یې لیکلی دی دا یې څه لیکلی دی سلیکشن باکس سلیکشن باکس زه ته کلیکې که کوم ځای کې چې موږ لیک کړی دی هم د هغې 3D راندا کړه اوس صحیح شو که نه خبره پوهېږې صحیح شو که نه خیر مطلب دا چې کیبل ټری پکې دا یې هغه ډراینګ شو صحیح شو که نه ها اوس به څه چل کوو اوس خو به دې ته د دې نه به ورته په دې باندې موږ تاورونه بوځو نه ښه چې تاورونه مې بوځو د هغې دپاره ښه طریقه سره اوس زه فار ایگزامپل زه د دې کیبل ټری نه دې ځای ته یو دغه راکوزوم نو سیسټم ته به لاړ شم اوس که زه په مخه دې سیسټم ته ځم او دا خبره خو د دې روانه ده CSC کا زه دې ځای ته څه ورکوم کریټ سیملر دې ځای ته رالم هسې په دې ځای کې مې او کلیک وګوره هسې چلو شو ټیو ته به خپله جوړ کړو که نه مطلب دا چې البو هم دی به خپله جوړوي لکه څنګه دا کیبل ټری را روان دی د بهر نه د دې ځای نه روان دی CSC کا کمانډ شارټکټ مې کوو په مخه بالکل دلته کې زه لاړم په دې به زه کلیک کوم څنګه چې بس ما لاین ټریم کوم یا وال ټریم کوم یا هر څه چې ټریم کوم دلته کې به زه راشم دلته کې فیلټ دی دا د فیلټ کار کوي ګورو ته البو ته اتوماتیک ولګېدو که نه صحیح شو دا واړه واړه کمانډ چې دا به بیا انشاءالله اپلای کوو ودرېدې دا دواړه مې د بل سره فیلټ کړو نو دلته کې چلو شو نو دې ته فیټینګ وایي کیبل ټری فیټینګ دې ته څه وایي کیبل ټری فیټینګ دې ته وایي صحیح شو که نه خیر دی په هغه ځای کې زموږ سره څه ولګېدو ټي ولګېدو اوس ګوره جي زه یم چې یاره زما سره به یو زه له دې نه دې ځای ته هم داسې یو کیبل ټری راولمه په دې مې کلیک کړو CS مې کړو د دغه ځای نه مې را روان کړو کیبل ټری او دې ځای ته مې راورسوم صحیح شو که نه پروسس ټول په خپله باندې دی که نه اوس ما کیبل ټری دغه جوړ کړو کیبل ټری مې جوړ کړو که نه ها صحیح شو که نه
دا به په خپل باندې کیږي کنه. وس مونږ یو کمپنۍ ته دا پیش کو، زمونږ هغه چیف وی چې یاره دا تا څنګه کیبل ټری خور کړی دی، دا د چا ویلو چې کیبل ټری وذ فیټینګ والا دغه وکړه فیټینګ وکړه کنه. نو ته به اوس څه کوې؟ دا به ته اوس چینج به یې کړې ښه. نو دا به داسې نه کوې، دا به ډیلیټ کړي او بیا به در سره نه مړه دا ټول سلیکشن وکړه. سلیکشن دې وکړو، دا څه دی فلټر خو پکې ډېر پکارېږي. کیبل ټری دې پاتې کا او د کیبل ټری فیټینګ دې پاتې کا، نو ټول ډي سلیکټ کړئ، چیک نه نه که کنه ټول دې ډي سلیکټ شوې کیبل ټری او کیبل ټری فیټینګ دا ته اپلای کا. لاندې چلو شو اوس صرف اقا کیبل ټری سلیکټ شو درېدو چې دا سلیکټ شو کنه. نو دلته اوس راشه سیستم ښه. اوس دلته کې چینج ټایپ څه ته لاړم؟ چینج ټایپ دا دې په دې سلیکشن کې و. دا ما څه کو لیډر مې کوی، لیډر کیبل ټری مې کوی، صحیح شو کنه. دا ما چینج صحیح شو. پاور کې ولاړ یم دا به کې بندي نه، دا شیزونه میزونه به کې کار نه کوي. دلته کې زه راشم د سیلینګ ته، څه کمانډ پې کولاو دی کولی. بهرحال مونږ چې کومه خبره کوو هغه ټیک ده. اوس که ته وګورې که نه د کیبل ټری دا فیټینګ مونږ شروع کړی دی که نه، خو یاره دې له مونږ ویو پلان نه و جوړ کړی، خیال دی ورته. که ویو پلان ورته مونږ جوړ کړی وی نو بیا به دا مسلې به نورې هم اسانې شوې وي. دا به زمونږ خپل لکه حساب کتاب به و، نو دا یې دلته علما والا نه دی جوړ کړی. صحیح شوه که نه. نو خیر دا به زه شته به دې کټ کړو، دی به را پیدا شي. ټیک شو که نه. دا زمونږ سره څه شو؟ دا زمونږ سره کیبل ټری شو. په دې چې زه کلیک وکړم دلته به اوس څه لیکلی کیبل ټری وذ فیټینګ. دا به کټ کړم. ښه دلته اوس راشه ها. اوس به دې چلو وکړو که نه چې په دې کې کنډیوټ جوړو. صحیح شو. سیسټم ته رالم څه ته کنډیوټ ته. اوس د ټول نه اول زه کنډیوټ رالم، دې ما راواغستو. زما ته دا پته پکار چې زه به کم پایپ دلته کې د هغې فیټینګ وکړم. نو که دې خیال کړی نیمه انچۍ، پون انچۍ او انچۍ داسې مونږ وایو که نه، نیمه انچه، پون انچه او انچه، بیا پکې یوه نیمه انچۍ، دا اوس په سوتر له پاسه. صحیح شوه که نه. بیا 2 انچې دی، بیا 2 نیمې انچې دی، بیا 3 انچې. نو زمونږ چې کم یو کنډیوټ پکار و هغه به لږ سلیکټ کړو، کم چې ریکوایر و. نو مونږ اکثر څه چل کړی یوه نیمه انچه یا 2 انچې پیپ، غټ پیپ چې مونږ دغه کړی. صحیح شوه. یا انچه پیپ مونږ اور کړی. په دې ټولو کې ته یو راواله خیر 2 انچې دې راواله. 2 انچې پیپ مې دې راوستو، خو میډل الیویشن یې څه دی؟ الیویشن یې میډل الیویشن یې څه دی؟ نو دا 9.5 دی. 9.5 صحیح شوه. دا به څه کړمه اپلای به یې کړم. ښه ګوره اوس ګورئ اوس په بینډ ریډیس زموږ څه دی په 10 انچ کې به د دې ریډیس جوړېږي. ریکوایرډ چې څه دي که نه کمپنۍ ته هغه به ته رالي. صحیح شو که نه. دا به تا د اسسټنټ تا به یو چیف سره کار کړی، د هغې نه بعد به تا ته د دې خبرو علم راغلی. صحیح شو. زه دا ایز اټ ایز پرېږدم. ده په څه باندې کلیک کومه؟ په پینل چې مې کلیک وکړو پینل راته رانږدې کړو. نو دلته کې خو معامله ټوله د حساب ده. که یو پیپ ته وځي 2 انچې، نو بیا به څه کومه دی بیا په سینټر صحیح دی. نو زه یم نه داسې یو 4 5 زه به یو 4 خېجو وخورم. څو به خېجو؟
دا پینل مونږ ته رانږدې شوی دی لکه څنګه چې تا هلته کې په زمان څنګ کې دغه وایي نو پینل دی کیبل ټرې ورته راښتی دی نو دا هغه کیبل دی بس کیبل دی یا دا زموږ سره کنډیوټ دی او نه نه کیبل ټرې نه په پینل کې لګیا یم صحیح شو که نه نو دغه خیر دی یو پیره به دوباره وکړو دی مې فینش کړو چې دی مې فینش کړو ګوره ته ښه دی پې سایز خو سیوا دی دا صحیح دی دا په څو وشو دي صحیح ٹھیک شو زه کېنه ښه وه یاره ما خو یې په 1500 خوا وشاکړو موبایل به تا نه یې راوړی دلته خو نشته وګوره سره اوس حوصله وکړه دوکان ته واپس لاړ شه چا ته دغه ایمیل ښه صحیح شو که نه دی زموږ سره 1 انچه که 2 انچې دی صحیح دی 2 انچې دی موږ راغستی اوس یې چک کوو ښه دا ما داسې چلو کوو ستا بله کوټې دوباره پوه کړم ښه ګوره موږ چلو کوو کنډیوټ ته رالو په کنډیوټ کې دلته کې موږ فار ایگزامپل 1 انچ یو پایپ دی هغه ما سلیکټ کړو 9.5 د هغې هایټ دی پینل مې کلیک کړو دا پینل ما ته را زوم شو نو مطلب دا چې دا چې کوم کنډیوټ سلیکټ کړی دی به دا د هغې هغه لیاوټ دی لږ کښته بره مې کړو فینش چې فینش مې کړو دلته کې ورته ګورې خیالي دی ورته او دلته کې لا کلیک دی کلیک ځکه دی چې زه راشم او دې ته رادننه شم صحیح شو که نه دا پایپ مې دا کیبل ټرې ته زه رالم سیده او دلته کې وروم که نه صحیح شو که نه دې ځای پورې زه رالم ټیک شوه اوس پته نه کېږي دی ولې ټیم دی خیالي دی ورته دا مسله به کېږي دا دلته کې زه اوس راشم که نه دا کیبل ما دې ته څه کړو راخېجولې دا به اوس ما نه څنګه بدلېږي زه داسې هم کولی شم چې دلته کې یوه کیمره راوالم په دې ځای کې زه څه ودرېږم دلته کې چیکینګ وکړم نو شته که نه ښه دی دی که نه کیبل ټرې ته ښه دی نه خو دلته کې دی ځکه دلته کې دې داس راښکاره فاین یې که ودرېدو فاین مې ګوره ښه اوس کیبل ټرې هم زموږ سره شیپ یې څه شوی دی چینج شوی دی پوهېږي که نه په خبره دې ته ریلاستیک کا ریلاستیک کوم شوي نه ټیک شوه په خبره پوه شوې که نه که بیا یې د سر نه کړم دا خو په دې ویډیو کې ستا سره دی صحیح شو که نه ګورې دا دې کیبل ټرې ته کوم چې مونږ کیبل ټرې جوړ کړی دی دی ورته به اټومیټیکلي درته پته ده چې یاره مونږ وله هایټ ورکړو نو عادت چې دلته کې زمونږ نه غوښتو هغه په دې دا ته ټي ایل که چې لږ نری نری شي نه خیال مې وکړو که نه اوس ګوره ښه د دې کیبل ټرې نه خو دا تار لاړ بره صحیح شو د پاور ته راشه ګراوند فلور په دې ویو کې چې دی که نه دا فاین او دا به بند دی صحیح ده د ډوپلیکیټ وباسم ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ مې دې ویسته خیر دی دغه نوم یې صحیح دی خو دلته چک کوم دلته کې د ما د ډوپلیکیټ ویت ډیټیلینګ پکار چې دلته کې مونږ ته دا خو دې چل کومه ویو ته ځمه دې له جوړوم ښه په دې باندې دونه ټایم نه لګي فلو پلان ته لاړم ایډیټ ټایپ کې ټلیفون ته رالم دا مې نیو دې ته ما څه ولیکو کیبل ټرې اینډ کنډیوټ دواړه خبرې زه په دې کې کوم صحیح شو که نه زموږ ولیکو کیبل ټرې کنډیوټ زه اپلای کوم اوکې اپلای اوکې دلته راشه فرسټ
ground first second دلته کې به اوس راشم سی باندې نو اتوماتیک مدغه ته لګي نه دا دی فلور پلان کې ګراوند فلور دا دی په ګراوند فلور کې اوس دلته کې دی موجود دلته چیک کو د بلاک خلي دا هغه خدای بنده هم ته بیا ویزیبিলিټی ټیک نه ښکاری کنه دا ویو رینج نه دی دی هغه خل دی ویو رینج کې دی مثلا صحیح ده ورکی به ما کال ورته ته جوړ کنه پته نه لګي ما خو بیا کال ورته کړی دا بیا مې چیک نه کوچی خادل دې برا شو کنه دا ویجی والا اپشن دی دا ماډل ډیسپلی دی هغه په دې ځای کې دی ماډل ډیسپلی دی هغه هیډن لاین وایر فریم او دا په دې ځای کې دی ماډل ډیسپلی دا زموږ څه شو شیډو سکیچي لایټ دا موبایل لاوړی دی خانه کور ته په زور شو چې بیا راځه کنه په لاره باندې کې چې کې ورکړی زه بهر حال د ویو رینج مسله کې دی شي خو دا موږ نو فوټ او سونه دنګ یو نو بوت چین دلته کې دی دا ویو رینج هم ډیم دی نه کار نه پاتې کې خیر ها ګورو د خان دګي اوس دلته کې زراله ما دا ټی ال کا صحیح شو دا زما سره دا تللی دی کنه کیبل خو ما سره تللی دی کنه د دې خبرې مطلب اوس دا دی کنه چې زه دې کیبل ټری ته تاونه راخېجوم نو دی به کې مال ګوټي په صحیح ځای کې لکه نه دی پلیس کړی خیال دې وته دی به دې زه دې خواته راوړم زه ګورم چې دې خواته راوړي کنه ٹھیک شو دا ټول سره دی راځي خیال دې کنټرول زیری مالا پکارو زه تاورونه چې دي کنه د مالا د دې ځای نه راغستل پکارو ډایرک خو شو کنه خبره باندې خو سې چلو شو لکه زه دینه چې نور کاپیانی علاموس ګوره زما چې یاره په دې کې زه پیرلل لدینه کنډیوټ علامه سیستم د لاړ شمه د دې پیرل کنډیوټ په کې څه کار ګوره دلته کې څه وترو دا دو دی زه سلول تاورنه لدینه نور بوزم ته څه ګوره صحیح شو ګره په 100 انچ فاصله کې په 1.5 انچ فاصله کې صحیح شو ګورو تا ها 2 इंच फासले की ठीक है सही है ना हाँ 5 इंच फासले की सही होगा ना गोरेल देखते क्लिक होगा वो तो दिखो दिन होगा हाँ बस बस दा टी आर कमांड है या आदम तक बदी हुआ निकली को का दाए ट्रिम एक्सटेंड है दार दी सर बराबर गए आगे मिती विस्त वो दे दो زما مطلب دا چې سیستم دراشمه په دې کنډیوټ کې زبر دین هم په پیرلل کې به دغه حساب باندې به دې خواته هم داسې واقعي دلته دې طرف ته یو 1 इंच का 2 इंच का सही शो का ना या कंट्रोल जेड का 1.8 का सही शो دلته کې راشه او ټي ار امان ساس را لري رښته دا کلیک دلته راشه دا کلیک دلته راشه دا کلیک کا دلته راشه دی وې دا دلر کاوه دا کلیک کا او دلته راشه ټیک شو ټیک نشو تاسو دا خبره خطا وکړه دلته کې بازار
دا چې دا پیپونه به کېږي که نه که کمیونیکیشن پیپونه خو به کېږي که نه یو بل نه خو به یې بچ کړې که نه یاره ولې په دې کې پیپونه وي مطلب دا ضروري نه چې دي پکې خو که چې د ضرورت پکې پېښ شو چې دا د دغه دپاره به کېږي خیر دی د ټلیفون دپاره او دې دپاره ته به ډایرکټ تارونه هم ایښودی شي دې څه خبره نه د دې مطلب مونږ تارونه هم اخیستی شو پوه شوې که نه او دغه مطلب دا چې دا کوم کنډیوټ چې ته یې در سره پاره تلې خیال دی نو یا ته د تاور ووایه یا د کنډیوټ ووایه صحیح شوه خیر دا زموږ سره نه 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 مړه ښه جواب پیپونه ګوره تاسې دا پاسه یې نه که نه ته کې د دې ځای کې پوره رسېدلي دي فاین دي که چې فاین شي نو پته یې لګي ټیک شو د ټاپ نه مونږ ته ښکاري د کم پینل نه چې راختې دي که نه هغه پینل ته ګوره اوس ته بس چې یاره دا مونږ په 0.5 کې ورکړو که نه په 5 انچ کې ورکړو که په څه کې ورکړو نه نه دا مونږ په 1.8 کې نو زه ګوره دلته کې رالم که نه زه د دې نه سره هم اوس کاپیانې علم صحیح شوې د دې نه که نه خیال دی نو دا خو ما ته ډېره غټه ویو ښکاري نو دا ما ستړی کوي دا ویو مې څه کوي ستړی کوي زه به د ګراوند فلور ته راشم زه به سید دا ځای کې سلیکټ کړم صحیح شو که نه چې دا ځای مې سلیکټ کړو نو اوس دلته کې راشه کلیک وکړه ما ځان تر ګولي شارټ ځای کې سلیکټ کړو خیال دی دا ته نور ته هر څه دی هایډ دي ښه نو پیرالل سیسټم کې پیرالل کنډیوټ ته راشه او په دې کې سره واله دا ما په 5 انچ کې ورکړو صحیح شو 5 انچ خیالي دی که نه ټریم کمانډ نه والی ټي آر دا د دې سره دا د دې سره او دا د دې څه دی خیال دی او صحیح شو که نه دا تارونه زمونږ څه ته راوختل کیبل ټرې ته راوختل څه وایي معامله د رښتیانو ده که نه په دې کې مطلب دا چې په ریوټ ارکیټیکچر کې او په اټوکیډ کې ریوټ اټوکیډ کې خو دغه په ریوټ الکتریکل په دې کې مونږ سرکټ خو جوړولی شو خو غټې خبرې د سرکټ هغه بیا هلته عملي جامو ور بیا مونږ دلته کې ورکوو پوه شئ اټوکیډ الکتریکل کې سرکټ چې دا مونږ هلته کې جوړو مطلب یو ډیوایس چې مونږ جوړو میکاټرانکس والا خبره کومه میکاټرانکس والا څه کار دی خو دا بورډونه جوړوي نه مطلب دا چې هلته کې نری نری د لاینونو کار نو هغه هلته کې کېږي دلته کې ورته بیا عملي جامه اچولی کېږي خو نه هغه بیا څوک ریوټ ته او دې ته نه راوړي پوه شئ دا اوس چې موږ دلته کوم کار وکړو که نه په دې ریوټ الکتریکل کې دا بالکل لکه اوریجنل کار دی پوه شئ ښه اوس به مونږ راشو لږ مخکې لاړ شو بیا بس کوو ښه خیر سره ښه اوس به مونږ دې نه وځو دې نه چې مونږ وځو دا ویو دې خوښه شوه که نه په لنډو باندې مونږ به کیمرو رااخیستو دې ته پکې عجب نشته اوس به دې چلو وکړو که نه چې دا خو مونږ په دې 9.5 باندې ولاړ یو که نه اوس به مونږ په سیلینګ کې ودرېږو په سیلینګ کې دا کمپیوټینګ چې مونږ کړی دی که نه دا کمپیوټینګ چې مونږ کړی د دې دپاره به د دې نه مونږ پیپونه راویستی شو خیال دی خو دې لکه مونږ صرف په پیپونو کې ډیزاین جوړ کړو نو هغه به څنګه دي صحیح شوه صحیح شو خیر به دې یوې کمرې کې به مونږ دغه چې دی به وکړو صحیح شو نو ښه خبره دا ده که نه چې ستا سره دا مونږ په پاور کې ولاړ یو مطلب دا چې په کیبل ټرې کې دا خبرې مونږ په کیبل ټرې کې وکړې داسې به ووایو صحیح شوه اوس به مونږ چېرته کې ځو ما خو تا ته ویلي دې له به جدا په دې فرست فلور باندې زمونږ څه کار شته که نه دا پې تا له ګولي دي او فرست فلور ته تا له ګولي دي او د چا سره کنیکټ دي د پی ایل ون سره زه صحیح شوه فرست فلور ته رالم خیال دی که نه په کیبل ټرې کې یا په کنډیوټ کې څه ته رالم فرست فلور ته رالم د دې دا هایټ ته وګوره څومره دی 9 فوټ دا په 9 فوټ کې لګېدلی دی صحیح شوه
نو موږ خو دا پیپونو هغه فټینګ چې دا خو په دې کې نه کوو، خو موږ په چت کې نه کوو، بیا په چت کې کوو که نه. نو اوس موږ ګورئ ویو ته به راشي، په ویو کې به پلان ویو ته لاړ شي، فلور پلان ته دلته به دلته جوړ که نه وي کنډیوټ صرف کنډیوټ سلیب. که چېرته موږ داسې خو کوي نه، ټول د سلیب د لاندې فټینګونه کېږي، خیال دی دی. خو موږ هسې دې ته څه ووي، موږ یې دا فټینګ به هم په څه کې کوو، او داسې ده بالکل کنډیوټ سلیب. دلته به راشو سلیب زموږ سره په دې کې سلیب کوم ځای کې دی، زموږ سره یو به ګراوند فلور باندې فرست فلور دی که نه، سیکنډ فلور دی او تھرډ فلور دی. ټیک شو خیر. نو دا زموږ سره دی، دلته به راشو کنډیوټ سلیب زما سره کولاو دی، فلور پلان کې زما سره فرست فلور دی، ډایرکټ فرست فلور دی که نه. ها اوس به زموږ سره موږ په فرست فلور باندې ولاړ یو. ټیک شو. موږ به چې چلو وکړو که نه چې سیسټم ته ولاړ شو، په سیسټم کې به کنډیوټ ته راشو. کنډیوټ ته نو اول به دا ټول نه مخکې د دې فټینګ ته لاړ شو. فټینګ ته چې موږ لاړ شو دلته کې به څه راولو، کم باکس به راولو، جنکشن باکس. صحیح شوه که نه. دا دی پکې جنکشن باکس پی وي سي دی پکې، دا الومینیم او پی وي سي خبرې دي. یعنی صحیح شوه. دا پکې څه دی، په دې خبر خو موږ پوه شو. که چېرته کې زموږ سره په دې کې فیملي نه نو لوډ ته به لاړ شو. په لوډ کې الریډي موږ دلته کې ولاړ یو که نه، دا پکې کنډیوټ وګوره دا دی، دا یې فټینګ دی. نو دا خو د کنډیوټ فټینګ دی او کیبل ټری خو ځان له فټینګ دی دلته کې. صحیح ده. دا زموږ سره به الکتریکل شي، ام ای بي به شي، دلته کې نشته. بس همدغه خبره ده. صحیح دی. او موږ نه ډک نو ډک خو جدا شي دی. دغه ته راشه کنډیوټ ته راشه، فټینګ موږ له فټینګ پکار دی که نه، خیال نه دی. دا ای ام ټي والا دی. بس ورته ګوره. دا اوپن دلته خو دی نه اوپن کېږي. سیسټم ته به لاړ شم، په سیسټم کې به کمپوننټ ته راشم، کمپوننټ کې به لوډ ته راشم، په لوډ کې به کنډیوټ فټینګ دا به سلیکټ کوم او اوکې وایي. ٹھیک شو. بس په سیسټم ته راشم، په سیسټم کې به کنډیوټ ته راشم، په دې که نور راغلي به یو که فټینګ ته به ځم. دا کنډیوټ فټینګ ته به ځم. صحیح شو. څه پکې نور راغلي دي که نه دي، خو بهرحال هغه جنکشن باکس به راوالم پی وي سي والا. صحیح شو که نه. ښه اوس دلته کې ګوره، ښه د دې دلته کې سایز موجود دي. صحیح شو که نه. مونږ په کوم لیول باندې ولاړو، په فرست فلور باندې. الیویشن یې څه دی، که ته ورته وایې چې دا به 1 انچه د دې ځمکې نه تنګې جو بده نه ده. صحیح شو که نه. څو انچې، 1 انچه په دې منځ کې به داسې ږدمې. ټیک شو که نه. دلته کې مو د کېښودو که نه. اوس په دلته کې راشم کنډیوټ، دلته کې زما سره به ټاپ الیویشن به صحیح 1 انچه وي. صحیح شو که نه. ښه ما ډایمیټر به د پایپ ډایمیټر څه دی، دلته کې وګوره چې دا موږ پی وي سي په دې کې دا د پیپونو خپل کوم ریکوایرډ
کوم سټانډرډ چې دي کنه هغه دلته کې ودی کې الټی سری فټ دي دا میټالیک دی دا میټل دی دا یو بیا صحیح دی کنه دله مونږ لکه نوم چینج کولم شو د مونږ پی وی سی ته مړه شو پوه شو کنه خبر پالن سات په مونږ چلو چې بدی باندې بکلیک کو صحیح شو کلیک می وو کو دیږي پورا عالمه ها there was not enough room to place the required fitting دلته کې راشه دلته کې خو کمرې نشته او دلته کې فټینګ دي شروع صحیح شو کنه نو دلته موږ سونه دا ور کړی دی موږ په فرست فلور باندې ولاړ یو کنه دا موږ د فلور په ټاپ باندې ولاړ دا لاندې نه یو موږ دا کم باکس او دا څنګه جوړی کنه دا ګوره لکه اوس موږ په کم فلور باندې ولاړ یو په فرست فلور باندې ولاړ نو د په 9 فوټ حاصله کیږي صحیح شو نو زموږ سره ټوټل هایټ څومره دی 10 فوټ نه دی 10 دی کنه نو دغه ښه دا او لک چینج کوم دا ما راغسته دی एलिवेशन बोलते कि सुनो और कमा 11 इंच पोल 11 फुट पोल और सही शो 10 फुट और 11 1 इंच 10 फुट 1 इंच सही शो है ना 10 फुट 1 इंच में दिल और को कंड्यूट और दिल देखिए दिल में सुनो और कमा 10 फुट 10 फुट और 1 इंच was that the range now out شويني بتاخد 10 فوت 1 इंच ورکو خو دې د رینج نه اوټ شو ستاره پیپ نه دا غي ویزیبিলিټي څه شو ختم شو خو چې په خبره باندې مطلب دا چې ایډیټ رینج نه دی وسوت نو موږ د سم کولای شو مونږ دې کولای شو چې دا وروسته بیا را بره کولای شو کنه سره ځان به تکلیف کاچو خبري مقصد مې دا دی ګوره دې به مونږه په 9 دا په 9 فوټ کې لګېدلې دي دا 9.5 فوټ ما واستو فار ایگزامپل ٹھیک شو او کنډیوټ تر عالم دلته کې موري په سونه 9.5 فوټ رینج نه مې نه اوټ کو خیر دې ونه شو د دې نه دې تر نه کوي टेंशन बक्स ना लेटून करना ना कुछ आवा نسی بتا کړو دلته کې راشه سوي نه مړه او په دې دا واسه د ما کې نه دې ته دفتر ته راتلم بازار کې نه ولاړ شو څه دې خو خو دې موضوع دې کوم کې ولاړ يرفعنا موبايل مرسول يكون موبايل عندك هذا ولا زه دا فرق ده دغه نه بچوي د پوره ستړي نه بچوي لا دې د بین نه دغه خبره ده سوي دغه دا سوي ټیک ده کنه نو په کوم ته نو شو راځي په خلاص پرې دا سټایل په کې خپل وشو دا په خپل باندې وشو کته په کې کینو کیږي صحیح ده کنه بالکل دا ولې کلام یې راځي او کوم دي دوبۍ ته نه سي یو کنډیوټر केबल ट्रे خیر لاندې ده هغه مبر چې تر راختي وو ولې وځ نه راخېږي هغه بیا به تر واخې چې کنه په ما باندې ټول کار سره
راشه کنه ویني یار زموږ دا فیټینګ له کوټې نه کنه کېدای شي ستا خوښ شي ما دا ته به په دې کیمره کې خیم دا د لیست کوم کنه چې څه وایي دا وګوره پینل بکسې لګېدلې دي دا ریل باټلۍ لګېدلې دي هلکې نه دا د هغې نه راختې دی بیا دې لیټونو میټونو ده دا خیسه پیسه روانه شوې ده په دې ځای کې وینې بد دا یم یاره بد دا سره کېنم که نه بد دا ته یم چې راځه زما استاد یې اوري اوس که چې دلته کې یو جنکشن باکس کار نه کوي که نه د دې یو سی ایس والا د دې په حساب باندې مخامخ خلک لګوي که نه لګولی شي که نه ولې ټینشن هم نه په دې ځای پته ولګوي دې دې ډیلیټ د دې ځای کې نه لر کړئ کنډیوټ راواله د دې نه ډایرکټ دې ته راوړه پوه شو که نه د دې نه دې ته راوړه خیال دی نه نو دا ته اوس د دې کنیکشن ته اوس جوړولی شي اورې نو ښه خبره ده چې د دې هر یوې کمرې د دې کمرې نه هغې ته نو د دې بهر ځي نه دغې ته لکه ګوره زما مطلب د خبرې دا دی کیبل ټرین نو یوازې کیبل ټرین نو دی دلته کې مین دی دلته لګېدلی پوه شې ګورو دی د داسې لاړم که نه زه دلته رالم فار ایگزامپل د دې ځای کې نه لاړم دلته دی وایي دا ورلیپ شو صحیح شو که نه نو دی وایي چې د موږ سره خو اټو روټیشن دلته کې نشته نو ته وله ترتیب وله جوړ کړه د دې ځای کې نه ما راوغست دلته کې رالم څه وایي او اټو دغه چې دی هغه دلته کې نشته مطلب دا چې دا خو داسې کلیک کړی دی دی به ډایرکټ خپل منزل ته رسوي نو دی به الو دغه جوړوي لکه دی وایي چې دا کوم تار چې تا هلته کې لګولی دی که نه دا چې موږ دلته کې لګولی دی ټیک شو دی وایي دا به ته بیا ځان له به یې داسې ولګوې پوه شوې په خبره باندې ځان له به یې د دې نه دې ته داسې ولګې خو لکه دا به دې لر کړي زما سره چې جنکشن باکس جوړوې که نه نو هغه به ما سره ډایرکټ د باکس نه جوړوي خیال دی ورته د دې سره نه دی جنګېدلی که جنګېدلی دی نه دی د دې کلیک ونه سره دې سره یې راوجنګوه څه چلو شو ما ورته ته اجت و په خپله باندې دا وشو صحیح شو که نه پوه شوې که نه په خبره باندې دا زموږ سره هغه البو اټومیټیکلي البو دې سره دلته کې لګېدلی دی که ته دغه ډیلیټ کړي نو بده نه خیال دی هغه دې مې راشم دا خو د تار نه بیا تللی کوم ځای کې وخه ښه خبره چېته دا دې دغې راشم دا دې سلیکټ کړه ٹھیک شو که اټومیټیک نور وایه دا کیسې دي ښه اوس به ته پالش کېږي څنګه چمک به ستا نه څنګه وځي چې ته په خپلو لاسو باندې دا ټول کارونه وکړې یا د یو ډپارټمنټ د کس سره ایز ایکسپیرینس کولی نو دلته کې څوک کوي دا شیونه نو مطلب دا چې دا شیزونه خو تا دلته کې ولیدو خیال دی او انشاءالله چې بیا د خیره سره بهر ته ووتې چې بس بیا ورځې نشته اوس زمونږ نیکسټ کار څه دی نیکسټ کار دا دی چې سبا به د سکول یو پراجیکټ زه راوړم دا به زه نه کوم دا به ته وکړې ښه ته به یې داسې وکړې چې که اختر ته دې وکړو که روجې ته دې وکړو که هغه پراجیکټ چې تا مکمل کو نو په الکتریکل اټوکیټ کې به الو کار پوه شوې ځکه چې ستا کانسپټ به کتل غواړي چې یاره تا دا شی څنګه وکړو ته به پوه شوې پوه به نه شوې که ته هسې موږ ته ښه وکړه نو سبا زه تا له پراجیکټ در کومه ته به چوټي وکړې بیا کلاسونه د هغه وخته پورې به چوټي سو چې تا په دې ټول پراجیکټ سر ته نه رسولی ما ته به بیا ټلیفون وکړي چې سر
که په یو ورځ کې وکړو که په نیمه ورځ کې وکړو که په 10 ورځې کې اته باندې ډیپند راته به کله ته وکړي کله ته به وکړي اندازه تن ته چې اختر نه بعد یا راشه موږ الحمدلله لکه پروګرام مکمل ختم کړ دې ځای پورې د موږ چې د الکتریکل څه شیزونه واغه مونږه لیس کړل کنه بیا چې ته هغه پروجیکټ کې کار وکړو نو کنټرول پینل کې به اړو بیا مونږه سره کې ډیره کوتي بیا پتا باندې ډیپند ان شاء الله نو په یو هفته کې وکړه خوې صحیح شو دا ته بیا مونږ یو هفته کې ټلیفون باندې غونډه دا به نه کوي کلاس راشي سره خلې بیا او هغه به کلاس نه خو به ته مونږ د پریزنټیشن دی چې ما دا چلو دا چې مو صحیح شو د خپل ذهن نه په خیر سره ته نه وږي ټیک شو ان شاء الله دغه دونه څه مشکلات نشته اخره ښه ایزي پروګرام دی آسان او صرف لګوډی تړو غواړي نو سبا چې تراشي تر دا کم کار چې مونږ نه کو د دې هغه لیکچر می پرنٹ کړی پرتی دی هغه ول درکما او هغه دا ول درکم ځان پکې بیا مصروف اوسېږي ځکه چې مونږ د بابا ته مو یې چې تاسو نه په هغه کې په وبو کې کنه ان شاء الله مشوره کې خیر ما لازم او ما لازم دریوړو درا کنه